ملګري دا سړی غوا کول غواړي پیسې ستا د مرضی ټیک ته کار به دې وشي خو دا راته ووایه چې دا څوک دی دا زما د تره زوی دی زما او د ده د جایداد مسله ده خو دی غوا کول غواړي ټیک ته کار به دې وشي خو دا غوا نه بعد به ورسره څه کوې که زما خبره یې ومنله او په کاغذونو یې دستخط وکړو نو ټیک ده او که ویې نه منله سر به خوري نو بیا زما واوره چې سر وله خورې نو 5 لک روپۍ به راکړې او چې غوا کې نو 2 لک روپۍ به راکړې خپل نمبر زما د ملګري له ورکه چې کله مې غوا کو تا ته به رینګ وکړي ټیک ده ما ته منظوره ده ټیک ده بوس بهنه دې نه لې اوهو دغه دماغ دی که نه اوس دې د کار خبره وکړه لکه 1 لک روپۍ چې د بیانه ده او خپل نمبر دله ورکه چې ستا په کار باندې کار شروع کړو ټیک ده ما راوړی دي دا واخلې بیانه او سره نمبر دا واخله نمبر او دا واخلې بیانه ټیک ته ته تللی شي سلام علیکم ځه ورځه کټ پیسریا پیسې ګوره شمار کا په تېر شوي کې 2.5 زره کمې وې داسې نه چې بیا تې چپه کې ملګرو سړی دغه دی راغی خو ګوره معمولي غلطي به نه کوئ که معمولي غلطي وکړه نو لینډ به ټول وراني که نه دا باقي ویښته زه نه په دې تبرګي ټک ټوک کومه بوس زما د مور بړه باندې غټ ارمانو چې تا ته د غلط کار وکړې نن هغه موقع ده ما یو چانس راکړه زما مور به په قبر کې خوشحاله شي او کټ پیسریا ټول عمر دې زما سره د ګیدړانو په شانې کار کړلی خو چې ستا د مور دونه غټ ارمانو چې زما زوی د غیرت کار وکړي نو نن به دې دا ارمان پوره کړمه داسې کار وکړه دا کپړه والا او د دې مخامخ سړي په سپینګموی کې ده چې کله بېهوشه شو نو بیا به موږ ته آواز وکړي موږ به در شو شابه پاسه اوس به دې د غیرت پته ولیکي شابه ورشه زما سره چې ګرځئ دا زمرو خوی به کوئ د ګیدړانو نو سیده ګوره السلام علیکم وعلیکم سلام زما په دې کپړه به د خپله پوزه پاکه نه کړي هلکه دماغ دې خراب دی او که لیونی ستا پر رومال باندې زه څه کوم چې پوزه مې پاکه کړمه زموږ مشر راځي او ما سره خبره کوي ښه ته به ځې نه هله ورشه مشر دې راوله سړیا څه ساده بوتل لا ته ښکاري بیخي بوتلې السلام علیکم ګرانو درنو ملګرو نن ما ستاسو دپاره داسې یو ایپ راوړلی چې د هغې نوم دی پیری پلس پیری پلس باندې تاسو مختلف قسم گیمونو باندې انویسټمنټ وکئ او د هغې نه ښې بلها روپۍ وګټئ پیری پلس نه ویدرا او ډیپوزټ ډیر په اسانۍ سره کیږي دې سره تاسو جیس کیش ایزی پیسا او هر قسم بینک لینک کولی شئ کم ملګري چې زموږ د دې ویډیو پرومو کوډ استعمال کړي هغوی ته به په اولنۍ ډیپوزټ باندې 40,000 پاکستاني روپۍ میلاویږي نو بیا انتظار د کمې خبرې دی موبایل راواخلئ او په کمنټ سیکشن کې دغه لینک موږ پین کړی دی په دې باندې کلیک کوئ او د دې موقع نه پیدا حاصله کوئ لکه یې چل دی وکړو ته خو رامسې تش رالې بوس ما سړی دی دا په سپینبوک کې ده خو هغه نه دي اوس ورسره څه وکړو آها هغه کټ پیسرې وغټې که نه ستا مور رښتیا ویلي چې ته به د غیرت کار ونه کې بوس مر مقرره کا آها دا لوګانو پورې چې په خور دې لوی شي غاښ به یې نه ګورې تاسو دواړه یو شی نه دا ماله راکړه اوس ما ته ګورئ چې زه څه کومه دا زما کار دی زما دا د منظرو کار دی ګورئ ورته آواز وکړم بیا راځئ لکه کټ پیسرو راشئ سمبالي کوئ راشئ بوس په کوم ګیم کې واچو اوهو په دې کټ پیسر د خدای تنده راته هغه سیټ ته واړه او چوټوي یې هغه سیټ ته واړه ورشه لکه ورشه الو مرګري کار دی وشو بقایي روپۍ راوړه او زوړ ځای ته ځان نه رسوه په کوم ځای کې چې زما او ستا زوړ ملاقات شي
ټیک ته زه د انتظار کوم چې څونه زري راشئ لکانو دا پلانو سنبال کړئ ترس بیا تا گیم چینج او د تره زوی دی درته ولاړ دی ته په ما پسې پلین جوړولی شي زه ستا هغه پلین الټه کولی نه شم او چغې دلته کې مه وه دلته کې ستا د چغو د اورېدلو څوک نشته دی که په ارام خبره کولی شي نو په ارام خبره وکړه ما ته پته ده چې زما او ستا هیڅ دښمني نشته او دا راته هم پته لګي چې د چا په وینا باندې تا زه غوا کړی یم که زما سره ډیل کول غواړې نو زه تیار یم چا چې تا له څومره درکړي دي زه به د هغې په تریپل باندې درکم خو هغه سړی زما دپاره غوا که اوس دې د کار خبره وکړه هغه بدله ما غوا کم ته بېغمه شه ستا د خبرې سره زما اتفاق ته اتفاق زمونږ کار صرف د پیسې سره یې پیسې سره او چې څوک ډېرې راکوي موږ د هغه ملګري یو الله خیر کړی بچ شومه بچ نه بلکې ما بچ کړی دا تبرګۍ د دې ونې په ځای ما ستا په سینه کې مخښولی شوه خو ما له زما ضمیر دا اجازت نه راکوي چې زه دا چل وکړم نو په ما او په تا کې څه فرق پاتې شو او تا چېرې دا سوچ هم نه دی کړی چې ته څوک یې او زه څوک یم زما او ستا درد یو دی زما او ستا وینه یوه ده موږ په هغه شي باندې جنګېږو کوم چې همیشه دپاره پاتې کېدونکی دی که ته لاړ شې نو ته څوک یې که زه لاړ شم نو زه څوک یم د یو کورنۍ غم دی دا به هېڅوک هم برداشت نه کړي ما ته به دې هسې ویلي دغه جایداد به ما تا ته هسې درکړی خو دا قسم کار به دې نه کوو نه به دې کوو دا قسم کار ملګرو مرغۍ دواړه د سرو زرو دي او چې کله ته زه سترګه ووام نو جوخ ګزار به کوئ چې نور ډیمانډ یې وکړو نور ډیمانډ یې وکړو ټیک ده جی بوس زه خو ستاسو پیدا هم لټوم خو خپل هم لټوم شرم لوغ یې وی که نه د شرم کار وکړو ستا سره زما پاتې کېدل یو ځای اوس ما دپاره د شرم خبره ده ستاسو لارې جدا او زما لاره جدا رضویه زما نه غلطي شوه د ما معاف کړه د دغه لږ جایداد دپاره ما ستا په سر پیسې ورکړو ما معاف کړه د تره زامن رونه دي ستا هره سخته د هغوی سخته وي او ستا تکلیف د هغوی تکلیف وي خو اکثر موږ د دې پانی دنیا دپاره یو بل ته کوهي کنو خو هغه کوهی په حقیقت کې موږ ځان ته کنلوي او د خپل ځان نه په خپله لاس کټ کو د خپلو سره مینه وکئ او خپل ځان ته نږدې کئ
دا قسم اصلاحي ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج فالو کړئ، لایک کړئ. دا ویډیو د خپل ملګرو سره د صدقه جاریه په طور باندې ضرور شیر کړئ.